سلامونه. ما دې انفرینډ کی د ما دې انفرینډ کی د سلسلې لومبۍ ویډیو درې کسه دې ما انفرینډ کی. یو خو ما وړاندې ویلو او پوسټ کړی مو هغه خلک چې د امبولینس سره او بالخصوص د وی آی پی موومنټ سره خپل گاڑی د وستو کوشش کوي. په دې کوشش کې چې په دغه اړه کې خپل گاڑی مخکې وباسي، دغه خلک دې ما انفرینډ کی. دویم دې هغه خلک ما انفرینډ کی بالخصوص او خامخا چې هغه دا وخت په کمرو کې په جمی کې گیسونه او هیټرې بلې او بهر ته هوا د تګ راتګ انتظام نه پرېږدي. په داسې حالت کې چې خپل بچي، مور او پلار، ښځه او نور د ټول کوړمې خلک ورسره یو دی دغسې چل کوي، نو دغه خلک دې ما ځکه انفرینډ کی چې بیا وروسته خدای مکه د مرګ په صورت کې ځان انفرینډ کومه، نو لحاظه هغې دې ما په وخت باندې انفرینډ کی. او دریم نمبر د هغه خلک ما انفرینډ کی کم خلک چې ټلویزیون ته او بالخصوص ریډیو ته کالونه کوي او په دغه دوران کې د خپل आवाज د اوریدو کوشش کوي، واپس ریډیو یا ټلویزیون په تیز आवाज لګولې او د انکر یا د هوست د میزبان مجبوری چې ورته بار بار وایي چې وروره د ټلیفون یا د موبایل یا د ټلیفون د ریډیو د ټلویزیون आवाज دې بند کا، ځکه چې ستا غږ مونږ ته درې څلور پیرې واپس راتنبیږي. دغې سره نه صرف اوریدونکي او کتونکي په عذابیږي بلکې دغه کس خپل आवाज هم مسلکي او دغسې انکر هم نه پوهیږي. د کمیونیکیشن کې لوی رکاوټ هم دغه دی. دا پریکټس د تیر 40-50 کال نه زموږ خلک کوي چې همدغه چې وروره د ټلیفون आवाज دې بند کا، وروره د موبایل आवाज دې بند کا، وروره د ریډیو आवाज دې بند کا، وروره د ټلویزیون आवाज دې بند کا. نو درې کسان د نن دپاره کافي وو. دغه درې کسان دې ما انفرینډ کی. د انفرینډ ما دې انفرینډ کی دا سلسله به انشاءالله په راتلونکي وخت کې د هرې هفتې تقریبا 2 ورځې به دوام بیا مونی. هر هفته کې به دغسې ایشوز راوچتو او کوشش وکړو چې خپله ورباندې هم عمل وکړم او تاسو ورباندې هم عمل وکړئ، نور سره شریک کړئ، نور ته هم استفاده وکړي. د ټول د وخت راکولو د اورېدو به هر حال یو جهان. مننه.